په دې مرکز کې د زده کړو ترڅنګ د ګوتو په هنرونو نوي ډیزاینونه رامنځته کیږي. د سلام ابریشم په نوم ځای کې د جامو جوړولو ترڅنګ بیلابیل افغاني توکي د اړمنو ښځو لخوا جوړیږي. د کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خپلې خوښې فرمایشونه ورکول کیږي. د دې میرمنو د ګوتو هنرونه د ستایلو دي او غواړي نړیوال ته وښیي چې په افغانستان کې ډول ډول لاسي صنایع جوړیږي. خوشبختانه که ما بیشتر از 10 خانم اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن و بیشتر خانمایی هستن که نانآور خانه می باشن، یعنی نیاز زیاد دارن و اینا مصروف کار هستن اینجا. برای ویزی که اینا کار میکنن یا یعنی اینجا یک چیز را میآموزن، میتونن که یک یعنی خودکفا باشن، یک دستمزد بر خانه خود ببرن. په سلام ابریشم کې 100 ډوله بیلابیل لاسي صنایع تولیدیږي او په هر ډول لاسي صنایعو کې میرمنو خپل د ګوتو هنرونه کارولی دي. دغه مرکز مسؤلین وایي خلک یې افغاني جامې، توشکې او پردې زیاتې خوښوي چې په کور دننه او بهر په آنلاین ډول پلورل کیږي. پرده، توشک، دیوارکوب‌های بسیار زیبای افغانی، دیگه لباس‌های افغانی که خوشبختانه بسیار یعنی مردم بسیار علاقه‌مندی خاص به این دیزاین‌ها نشان میده که ما در افغانستان در 24 ولایت افغانستان ما فعلا تولیدات داریم، یعنی در اونجا تقاضا بسیار زیاد است و همچنان در خارج از کشور خوشبختانه ما یعنی تولیدات خود داریم که اونجا زیاتر تقاضا میکنه. د سلام ابریشم په دې مرکز کې د اړمنو میرمنو ترڅنګ هغه انجونې هم په کار بوختې دي چې له زده کړو پاتې او غواړي ځان ته په راتلونکي د لاسي صنایعو په برخه کې یو تجارت رامنځته کړي. بعد از مزدود شدن مکاتب دیگر در خانه بیکار بودم، مصروفیت خاصی نداشتم و در سلام ابریشم آمدم. در اینجا چیزهای جدیدی را یاد گرفتم و از کارم بسیار خوشحال هستم. در کنار از اینکه چیزهای جدیدی را یاد میگیرم، امید خوبی هم دارم. در اینجا پرده، دیزاین‌های دیواری، قندیل، تخت خینه، یک چیزای جدید جور میکنم. فیزیونشتکی دلته کار کوم او د همدې غذي څخه د خوند روزمره ژوند مخ ته وړم او دلته چې زه ډېره منندوی یم د سلام ابریشم څخه چې ماته دا زمینه مساعده کړې ده چې زه زده کار وکړم او ما ډېر شیان دلته زده کړي دي. په یاد مرکز 1 میلیون افغانۍ پانګونه شوې چې 10 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي او هر میرمن کولی شي د 1 میاشتې په موده کې کار زده کړي.